السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست، طبیعتونه به مو سم وي. په رابطه کې ژوند کولو چل. موږ روابط جوړوو، واده کوو، خو سرګنۍ ته داخلیږو، لیکن ژوند نه کوو. راځئ نن پر دې باندې خبرې کوو چې موږ څنګه کولی سو په رابطه کې یا مثلا په واده سوي ژوند کې ژوند هم وکړو، ژوند هیر نه کړو. راځو وایي هیڅ هنر د ژوند کولو تر هنر غوره نه دی. موږ باید دا زده کړو چې ژوند وکړو. وای هڅه وکړئ خپل وجود کې یو څراغ واوسېږئ، دا خپل په زړه کې یو څراغ ولرئ چې لګېږي، دا ژوند ته هڅول کېږي، ژوند په خوند کوي. وای پر خپل ځان تکیه وکړئ، خپل ځان به ګران کړئ، پر ځان باندې باور ولرئ. وای هغه حقیقت چې وجود کې لرئ څراغ یې کړئ او خپل ځان خپله حمایت کړئ. دا باید ستاسو زده وي چې ځان خپله حمایت کړئ. هیڅ وخت اجازه مه ورکوئ چې څوک خشونت در باندې وکړي. وای ازادي ولرئ. هو، ازادي د خودسرانه کار معنا نه ورکوي. ازادي دا معنا لري چې ته خپل افکار ولرې، ته د دې ازادي ولرې که څوک ستا حق تر پایماله کوي غږ پورته کړي. ژوند کول یعنې ژوند ته معنا ورکول. ژوند درته اسانوي، ستا ژوند باید معنا ولري. او تر ټولو ښه معنا دا ده چې د الله دپاره ژوند وکړي او الله ته ځي. سوال دی انسان څومره جرأت لري چې خپل ځان واوسېږي او د ځان لپاره ژوند وکړي. ډېر انسانان د دې جرأت نه لري، ځان یې تر خلکو لاندې کړی، خلک خشونت پر کوي. زه پروانه سیایي خپله داسې یو ګوهر زما په وجود کې پیدا سوی دی چې پخوا مې نه درلودی، علم مې نه درلودی، لیکن اوس زه علم لرم. زه د علم په توسط خپل ځان یم، خپل ځان اوسېدلی یم او څوک پر ما خشونت نسي کولی. دا زما دوه میړه سره ما واده وکړي، پر ما خشونت نسوی کولی. جواب مې ځای پر ځای ورکوئ ځکه چې ما نه نفقه راکوي، نه شی راوړی کور ته، نه مې حمایت کوي. په ګرده دنیا کې مې ابرو رابیایي. زه یو خلکو ته وایي چې زه فقیر یم، هېڅ شی نه لرم، نو زما د خوام ته د شي تمه مه لره، څه مه کښې. باید دا رقم خپل ځان واوسېږئ او ځان ته یو شی واوسېږئ، او دا هغه وخت کېږي چې تاسو علم ولرئ. هڅه وکړئ چې یا زما د ویډیوګانو څخه علم ترلاسه کړئ، یا اسلامي مطالب ووایاست، دیني مطالب ووایاست او علم ترلاسه کړئ. د روابطو اړوند مطالعه وکړئ. وای دا جرأت زده کړئ ځکه دا جرأت د ناهوښیار تر تاثیر لاندې راځي. تاسو انسانان کله د یو چا ظلم پر ځان باندې منئ. په دې خاطر دا ظلم منئ ځکه چې ستاسو آګاهي نه لري. آګاهي ولرئ نو قرار به یو څوک پر تاسو باندې ظلم نه کوي او تاسو به هم په ناهوښیاري ډول سره د هغه ظلم پر ځان باندې نه قبول کړي. وای هر انسان خپل وجود کې اسیر دی په مبهم ډول سره. وای مینه یوازینۍ عقلاني لار ده د انساني مسایلو د حل دپاره. وای تاسو کوشش وکړئ خپل ځان آګاه کړئ، په دا پوه سئ چې مینه یو عقلاني لار ده د انساني مسایلو د حل دپاره. او تاسو چې د خپل په ځان کې اسیرتوب لرئ او د خلکو خشونت پر ځان منئ او ځان د خلکو قرباني کوئ، کوشش وکړئ چې دا کار ونه کړئ، د عقل څخه کار واخلئ، په مینه ژوند وکړئ. وای بالغه مینه یادوو، نابالغه مینه نه یادوو. تاسو زما په ویډیوګانو کې کولی سئ بالغه مینه پیدا کړئ. ما بالغه مینه درته تدریس کړې ده. ښه، دغه پلیلیست چې دا اوس تاسو ویډیو پکښې اورئ د مینې کولو د هنر زده کړه ده، په دې کې ما بالغه مینه تاسو ته تشریح کړې ده. تاسو بالغه مینه زده کړئ. وایي موږ ټول په مینه پسې ګرځو، غواړو یې، خو زده مو نه ده چې څنګه مینه وکړو، څنګه مینه وغواړو. دا باید زده کړئ. تاسو کولی سئ دغه ویډیو چې اوس وینئ، دغه پلیلیست چې د مینې کولو هنر زده کړه ده، زده کړه ځینې وکړئ. وای انسانانو کې ښه او بد نسته. موږ انسانان خاکستري یو، هم ښه والی لرو، هر انسان هم بدوالی لرو. که تاسو واده کوئ، مشترک ژوند شروع کوئ، کوشش وکړئ د انسان ښه والی او بدوالی دواړه ومنئ. ګورئ ما واده وکړئ، ما خپل د میړه دا ومنله چې د دی اقتصاد ضعیف دی، ما دا ومنله چې دی عالي زده کړې نه لري، ما دا ومنله چې دی ناپوه دی. 8 میاشتې مې صبر ورته وکړئ، بله نه د سړي زوی کېدی، نو خپله بیا کار وکړئ. وای مینه، توجه، زړهسوی، مسؤلیت، احترام او کامله پوهه د دې سبب کېږي چې تاسو ښه ژوند ولرئ او ژوند وکړئ.
نو که چیرې تاسو مینه لرئ، یو بل ته توجه کوئ، زړهسوی هم خپل په مابینځ کې لرئ، خپل مسؤلیتونه هم ادا کوئ، احترام هم لرئ، نو دا تاسو کامله مینه کړې ده او ژوند مو کړی دی. او که دا شیان نه وي نو تاسو ژوند نه کوئ. وایي مسؤلیت او احترام د مینې شرط دی. بعض وخت یو څوک تا ته وایي زه ستا سره ډېره مینه لرم، راباندې ګرانه یې، خو احترام نه درته لري. وایي خورا مینه در سره لرم، در باندې مین یم، مسؤلیت نه ادا کوي. زما دوه میړه دغسې یو مبهم بې عقل کس و. ما ته بیا ویل ته پر ما ډېره ګرانه یې، لیکن زما مسؤلیت یې نه اخیستی، ما ته یې نفقه نه راکوله، حتی عادي جزئي مستې یې نه راته راوړل، ډوډۍ یې نه راوړل وچې. نو هغه کس چې ستا مسؤلیت نه اخلي او تا ته احترام نه کوي، هغه ستا سره مینه هم نه کوي، په دې پوه سئ او دا زده کړئ. مننه.